سلامونه درنښت هیله ده چې ټول زده کوونکي روغ جوړ او صحتمند اوسئ. په تېرو درسونو کې موږ او تاسې په لیکپوهنه کې د لیک په ډولونو خبرې وکړې. په دې درس کې موږ او تاسې د سریاني لیک باندې خبره کوو. سریاني لیک درې مشهور ډولونه لري: سترنجلي، نستور او سرتاده. ابن ندیم په خپل اثر الفهرست کې وایي چې دا د سیمورس په نوم باندې یوې ملایکې آدم علیه السلام ته ورښودلی ده. د دغه لیک په سترنجلي ډول لومړۍ بیلګه په بیت المقدس کې موندل سوې ده. سریاني یوه لرغونې حامي سامي علمي ژبه وه. علمي په دې معنا چې ټولې لیکنې که رسمي وي او که نورې هغه په همدې لیک باندې ترسره کېدې. ورسره دیني لیکنې د تورات او انجیل لیکنه هم په همدې لیک ترسره کېدله. په لومړیو کې د اسلام په لومړیو کې عربو له همدغه د همدې سریاني لیک له سترنجلي ډول نه یو بل ډول لیک رامنځته کړه چې هغه د کوفي په نوم باندې ونومول شو، چې موږ تاسې به په راروانو درسونو کې ولولو. دغه لیک د یهودانو د مذهبي ډلو لخوا بېلابېلو سیمو ته له ځان سره وړل سوی ده، چې لومړی سترنجلي د یهودانو د ختیځ لور ته ځان سره وړی ده. دوهم ډول یې نستور ده چې دا هم له سترنجلي نه راوتی او په نستور مشهور سوی. او یعقوبیانو بیا بل ډول له ځان سره انتقال کړی ده چې هغه د سرتا په نوم باندې یاد سوی ده او له همدغه سترنجلي نه راوتی ده، چې دغه درې ډوله ټول لیکونه اصلا په سریاني نوم باندې یادېږي، خو دغه نستور او سرتا ډول چې ده دا له سترنجلي نه راوتی ده. سوغدي لیک د آرامي او سریاني لیک له مخې رامنځته سوی د بېلابېلو دیني او قانوني سندونو لپاره کارول کېده. دیني متنونه موږ او تاسې ټول پېژنو او قانوني سندونه هم هغه دي چې د ځینو قراردادونو یا د ځینو تړونونو لپاره کارول کېږي یا لیکل کېږي. دغه لیک له کیڼ نه ښي لور ته او له پاسه څخه ښکته لور ته لیکل کېده، چې موږ او تاسې د لیک جهتونه لوستي دي چې څلور جهته لري. سوغدي لیک په سوغدیه اوسنۍ بخارا د سمرقند ښار کې رامنځته سوی او تر ټولو لرغونی آریایي لیک بلل کېږي. سوغدي ژبې ډېر لغات اوس په فارسي ژبه کې پاتې دي. دغه ژبه کله چې موږ او تاسې فارسي ژبه وایو نو هغلته په سوغدي ژبه باندې خامخا بحث مخته راځي، او د اسلام له راتلو سره یو ځای دا ژبه او لیک له منځه تللي، خو د اسلام په لومړیو کې پوهان په دې ژبه باندې پوهېدل. په 1931 زېږدیز کال د سمرقند ښار په 120 کیلومترۍ کې د یو غره په سر باندې په چرم چیني کاغذ او لرګیو باندې یو کتیبه وموندل سوه چې هغه په همدې ژبه باندې لیکل سوې ده. د دې ژبې او لیک ځینې نورې بېلګې په چین، مغولستان او ترکستان کې موندل سوي دي. نو له دغو سیمو نه معلومېږي چې دا ژبه په همدغو علاقو کې ویل کېدله. بل لیک چې موږ او تاسې په دې درس کې لولو هغه اورخون لیک ده. اورخون لیک له 8مې تر 10مې میلادي پیړۍ پورې د ګوګ ترکانو لخوا د ترکي ژبې لپاره کارول کېده. لیکپوهان وایي چې دغه اورخون لیک د آرامي او پهلوي میخي لیک له مخې رامنځته سوی ده، خو بله ډله بیا وایي چې نه، دا د سریاني لیک د نستور ډول مخې یا د همغه لیک نه متاثره او اغېزمن ده، چې نستور د سریاني لیک یو ډول و. په 1809 زېږدیز کال د مغولستان په اورخون دره کې یوه کتیبه موندل سوې ده. د همدغه لیک یوه کتیبه وموندل سوه او نو د همغې درې په نوم باندې دا لیک ونومول سو، ځکه چې مخکې له دغې کتیبې نه د 1809 کال نه وړاندې د دغه لیک کومه بله کتیبه نه وموندل سوې، نو دا لومړۍ کتیبه وه، نو په همدې خاطر باندې په همدې نوم باندې ونومول سوه. دغه راز لومړی ځل د ویلهلیم تومس لخوا ولوستل سوله. دغه کتیبه د همدغه سړي لخوا لومړی ځل ولوستل سوه، وژباړل سوه چې دا د کومې ژبې ده او د څه په اړه لیکل سوې وه. ټامس او روس راډولف جرمنیان د دې لیک لومړني ژباړن او ترک پېژندونکي دي. دغه دوه کسان د همدې لیک لومړني ژباړن دي او ورسره لومړني ترک پېژندونکي دي، د ترک ټبر. بارتولد روسی وایي، بارتولد بل روسی عالم ده چې دی هم ترک پوه ده، وایي ډونر فنلنډی عالم د اورخون لیک په اړه ډېرې څېړنې دغه ډونر کړي دي. نو دغه راز د اورخوني لیک انځورونه د شکانیانو د کتیبو له انځورونو سره ډېر ورته والی لري، چې دا د ډونر خبره ده. بل عبري لیک ده. عبري لیک د حامي سامي ژبو په کورنۍ پورې تړاو لري، یعنې دغه ژبه د حامي سامي ژبو په کورنۍ پورې تړاو لري، او ځینې لیکپوهان دغه لیک او ژبه د ابراهیم علیه السلام او ځینې د عبیر په نوم
رب النو پورې تړي. یعنې ابراهیم علیه السلام خو موږ تاسې پیژنو او عابر چې ده دا بیا یو خیالي یا یو انسان یا یو بل هر څه چې دی دوی د خپل ځان دپاره د رب په نوم باندې ټاکلی و. نو بل چې د عبرانیانو 11 نه تر 12 پیړۍ وړاندې له میلاد څخه د کنعانیانو ارزښتونه او لیکونه او بیا وروسته د فینیقیانو او نورو لیکونه او ارزښتونه خپلو سیمو ته ولېږدول او خپل لیک یې ترې بشپړ کړی. یعنې دغه اوسني اسرائیل دا چې دي دا عبرانیان، یعنې دوی ځان عبرانیان ګڼي. نور نو تاریخي آثار یا لیکنې دقیقا نسته ده چې دوی څوک دي، خو دوی دغه د دغو کنعانیانو، فینیقیانو او نورو خلکو یو خو یې لیکونه وړي، ورسره یې نور ارزښتونه، خو دلته موږ تاسې ته لیک ضرور ده. نو د دغو لیکونو له مخې دوی خپل د اوسنی لیک بشپړ کړی ده. له عبرانیانو څخه په بابل، سیلوامي او د بیت المقدس په شاوخوا کیندنو کې لیکنې پاتې دي چې د نورو پخوانیو کتیبو په پرتله کمې زیانمنې سوي دي. یعنې هلته چې نورې کتیبې موندل سوي هغه داسې دي چې یا د لوست وړ نه دي یا لوستل کېږي نه، خو یا ماتې دي یا یوه عیسا ناقصه سوې ده. خو دغه عبري کومې کتیبې چې پاتې دي دا ډېرې کمې تخریب سوي دي یا ناقصې سوي دي. د اوسني عبري لیک مخینه 2مې مغزیږد پیړۍ ته 4مې مغزیږد پیړۍ ته رسېږي په ډېرې بښنې سره او آرامي ژبې څخه سرچینه اخلي. عبري لیک ټولې 22 نښې لري. د نړۍ ټول یهودان یې کاروي او د اوسنیو اسرائیلو ټول 12 یا 7 میلیونه وګړو یا د 7 میلیونه وګړو رسمي او ملي ژبه ده. دلته 12 مو ځکه ویلي دي چې هغه وخت کې دغه کومه څېړنه چې د هغې له مخې تاسې دغه درس ترتیبېږي هلته 7 میلیونه سوي. خو څه وخته وړاندې ما په یوه بله لیکنه کې ولوسته چې د دوی اوسنی نفوس څه باندې 12 میلیونه ده. نو دغه د عربي ژبې ترڅنګ دغه عبري ژبه او لیک د دوی رسمي لیک او ژبه ده. پوهان وایي لومړی دغه لیک د فینیقي لیک ته ورته و او له ښي څخه کیڼ لوري ته لیکل کېده. یعنې دغه لیک مخکې له دغه اوسني شکل نه دا فینیقي لیک ته ورته و او بیا له ښي نه کیڼ لوري ته لیکل کېده چې اوس دغه دود سره توپیر لري یا له چپ نه ښي لوري ته لیکل کېږي. نو دا و د موږ تاسې د نن ورځې درس تر بل درسه ښې چارې.